کابل نمایشي سرکونو جوړول زما تر شا چې ګورئ دا د کابل ولایت وحدت آباد مونږ چې راغلو سرک هم ولیده خو د سرک په مابین کې هم د برق پایې ولیدې ته چې آینده کې انجینر شې خیر اندازه نقشې به وباسي که څنګه سابقی سرک خیلی کوچک بود عالم شما راضی به نظر نمیرسین به خاطر که جور نشده تانوز خو تقریبا اویا 100 نفر لګیایي تقریبا په تعداد د 16 نفرو ته د کار زمینه مساعده شوې زه همیشه دا انتقاد کوم زه وایم د سرک نه لرې واوسئ د سیلاب د خوړ نه هغه ځای کې کابل نمایشي سرکونو جوړول د خلکو په سترګو کې خاورې اچول فقط او فقط د ملي بودیجې لوټ او تالان بدیل زما تر شا چې ګورئ دا د کابل ولایت وحدت آباد یو منطقه ده د دیکې فک نوم به مو اورېدلی دیکې پک چې دی دا د باغ بالا تر څنګ یو پروت کلی ده چې ډېر یو طولاني تاریخ لري د سره شمالي د څلور لارې څخه غځېدلی سړک مخکې نوم و نشان هم نه و او خیر اوس انجینر صاحب چې داسې ښکلې د برق پایې دې لګولې دي او خلکو ته د خپل خدمات وړاندې کړي دا په خپل هغه د خاطراتو کتابچه کې له ځانه سره ولیکه چې زه یو وخت انجینر وم دا ما سروې کړې وه او د کابل خلکو ته مې داسې خدمت کړی و خو ملامتیا یوازې د انجینر نه ده د دې منطقې خلک هم ملامت دي مردم باشنده از این منطقه همچنان ملامت است و مو انجینر نمیگوید که بیادر شما که پایه برق اینجا جای بجای میکنین نصب میکنین این مابین سرک است خو یو خبره ده چې یو ملوث به بل ملوث څه ملامت وګڼي په خاطر د دې د منطقې خلکو دې هم کور ودان وي کورونه ښکاري زما تر شا چړنګ شوي دي وران شوي دي دوی هم خپله خواري کړې ده چې تر څو سرک ونیسي او بالاخره خپل کورونه پکې آباد کړي سلامونه ګلونه احترامات د سلک ټایم یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو ایله ورزو مې دا ده چې ټول به ټول خوشحاله صحتمند اوسئ او سره په څنګ کې مې صحتمند اوسئ او د خپل تسلیت پیام وړاندې کوم د نورستان شریفو خلکو ته او ورسره په څنګ کې د بادغیس قومونو او قبایلو ته چې دغه تیره د واورې د باران او د طوفانونو په وجه باندې اذیت شوي دي د خپل دولت نه هم نړۍ مننه کوو چې د هرې فاجعې لپاره یې ځانګړی کمیسیون جوړ کړ چې تر څو د دغې فاجعې مخنیوی وشي مخنیوی خو د الله تعالی د طرفه کیږي خو د خلکو سره د مرستې او د کومک د لاس د اوږدولو په خاطر باندې خوږو لیدونکو خوښ او خوشحاله یم چې د هیواد د ترقۍ او آبادۍ په یو خپرونه کې تاسو سره کلی ستړي مشي وایم او ورسره په څنګ کې به د دغې منطقې د خلکو سره هم لنډې مرکې او مصاحبې کوم چې په دې هکله باندې څه نظریات لري دا څنګه سرک و چې سرک هم دی او په مابین کې د برق پایې ځای په ځای کړي دی او سره په څنګ کې خلکو هم خپله خواري کړې ده او سرک یې غصب کړی له سره شمالي څلور لارې همداسې ځم تر باغ بالا یا د کانټینټل هوټل تر شا چې دغه کم سرک تیر شوی دی اخو عمومي سرک د قرغې سرک ته البته نو همداسې ورځم او دغه ټوله منطقه د تصویر په بڼه درخوایم او د خلکو سره هم لنډې مرکې او زړه خواله لرم هیله ورځو مې دا ده چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړي لیدونکو لومړی مرکه له دغې ځوان سره کوو د سرک پاکلو سره غږیږو او د خپل ځان هم راوپېژني سلام ورور سړی مشي سلام شه روخې جوړې په خیر کړی ده قدرمن اوسې ژوندی اوسې هلته غټ غږیږي لکه وردګی چې نه خو د میدان یو که نه میدان وردګه ګوره ما هم غلطه نه ده کومې ولسوالۍ قربان د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ نرخ ته ولې نرخ وایي نرخ ته خو نرخ ده که نه نرخ همداسې نرخ ده که نه خوشحاله اوسې نوم دې ګرانه ساحل جانه اصلا اوسیدونکی دلته په کابل کې د کوم ځای اوسیدونکی د دغه بلاکو کې دلته نظیم کور دی بلاکو کې مونږ چې راغلو سرک هم ولیده خو د سرک په مابین کې هم د برق پایې ولیدې
ته چې آینده کې انجینر شې له خیر همداسې نقشې به وباسي که څنګه؟ نه خو دا خو ډېر خراب کار ده او دا پایې خو به ایسته کېږي نه مجبوره دي سرک تیری پایې ایسته کېږي له بیخه دا پایې خو زموږ او ستاسې د ملي بودیجې نه پې مصرف شوی دی هغه انجینر سره څه کار وکړو څه لاره ولټوو انجینر سره به نه خدای پېږي نه موږ خو څه زور سره نه رسېږي که نه مخکې دا سرک نه و اوس یې کار روان دی څومره خوشحاله یې ډېر خوشحاله موږ دې کار ته خو چې دا سرک نه و هغه وخت کې به موټر ډېر رفته ګزار هم پې زیات وه موټر بیروبار و ډېر په سختۍ تله موټر اوس به چې جوړ شي انشاءالله اتي به موټر ډېر کرارۍ پې تېرېږي اتي به ټول خوشحاله وي ټول به خوشحاله دلته خو هم ډېرې ښکلې نقشه اچول شوې ده لکه دویم ماهیپر دویم ماهیپر خلک څومره خوشحاله دي خلک ډېر خوشحاله دي دې کار ته له دولت نه ډېر خوشحاله دي چې دلته هم سرک جوړېږي سرک هم پخېږي او داسې کورونه به نور هم کې جوړېږي دلته لا ټایټېږي اوس دا کوم کورونه چې وران شو ملامتیا د دولت ته که د خلکو ده نه ملامتیا خو هم د خلکو ده لکه چې دولت هم ده لکه څنګه دولت بیچاره څه ملامت ده خو خلکو دا ساحه غصب کړې د خلکو ساحه غصب کړې خو خلک به بل ځای نه درلوده خلک به کور نه لري یو له بل ولایت نه به راغلي اتي خو نو خیمو کې نشي اوښتی خو دلته یو وخت کې ځای پیدا کړی وه چا چې نه ورته ویلي همدلته ناست دي چا به څه ورته ویلي وو دلته خلکو په خپل سر ځمکې خرڅولې او دا خبرې دي همداسې وه که نه و همداسې خبرې چې شرعي قواله یو ځای ونه لري اسناد ونه لري پاکه ځمکه نه وي نو د سرک سر که ته د ما نه اخلې خو هغه سرک مې درته ورشي جریب کشي مې کله جریب اخلي نه اوس یې نه اخلې مخکې خلکو اخیسته مخکې اخیسته نه پیسې ډېرې وي البته پیسې ډېرې خلکو باندې ډېرې یا خوشحاله قدرمن شي اسلامي امارات نه د نورو د رغنیزو چارو په هکله باندې څه تقاضا ده نور خو څه تقاضا ترې نه لرو د خلکو زیاتره خلک بې کاروباره دي هغو ته کاروبار لږ جوړ سي نور خو د حکومت د نو دا جوړې سرکونه جوړ سوه چارانې جوړې سوې انشاءالله نور کارونه به هم جوړ سي زه خو وایم خدای مهربانه دی چې دغه راتلونکی پسرلی به زمونږ او ستاسې د ترقۍ او د ابادۍ یو پیلامه وي انشاءالله انشاءالله او د دې ورښتونو د بارانو معلوم او همداسې ښکاري که نه ښه د ډېرو خلکو ښه زه خیر هغه پوښتنه نه کوم قدرمن چې خوشحاله آباد ژوندی اوسئ خیر اوسئ ډېره مننه ژوندی بیننده‌های نازنین قابل قدر بازم خوش آمدید به شما میگم با امیدی که خسته نشده باشین به برنامه خودتان بازم خوش آمدید امرای بیادر در ساخت و ساز این سرک و ویران شدن همین قبرستانه پمپ تیل محبس نظریاتی باشنده از این منطقه را میگیریم بیشتر با شما یادآوری کردیم خو امرای همین بیادر صحبت بکنیم سلام بیادر سلام علیکم خوب هستی جان شما جور شکر بخیر باشی عزیزم اسم شما خیر باشی اسم من عبدالسلام عبدالسلام جان خوش آمدی خوش باشی من والا از این سرک آباد میشه بسیار خوش میشم به خاطر که ترقی کشور ماست سرک آباد باشه فکر کو که منطقه ما آباد است منطقه ما آباد است شخصی که خودش بدانه باز میفهمه که والا دمی ساخت و ساز سرک آبادی کلی منطقه است سابق سرک بود نبود سابق بود خب مگم مت سرکی نبود که خوبش می بود انسان ها همی برق پایه را این رقم جور نمیکنه شاید این جنیت آورده باشه پایه برق دمی وامن سرک شونده نه خب سرک بود مگم سرک خرد بود و تو به خاطر که همی سرک کلان باشه خوب هم تو راحت می باشه مردم موتر آدم کل چیز هم تو راحت می باشه خرای شما خویران نشده نه نشده خب با این خاطر خوش هستی نه او گپ نیست خب از مردم چی تقاضای داری در مورد ساخت و ساز خانه بعدی هم میره کم تکرار سر خانه خدا بسازه یا سرک الا بتا نه سرک باید الا بتا دیگه سایه سبز مثلا نمی منطقه شفاخانه سایه سبز مسجد سمت دولتی را باید الا بتن به خاطر که دولت خودش میفهمه که چه رقم نقشه خدا جور کنه خیر ببینیم بدر بخیر باشی برندای نازنین میریم بالا محفر دومش به شما نشان بدیم محفر دوم برندای نازنین جای رسیدیم که سیرایی دیکفک نام داره دیکفک رسیدیم بخیر روبروی که شما مشاهده میکنین بینندای نازنین البته سرکی که طرف انترکانتیننتال رفته
یا باغ بالا. و دست راست که شما سعی میکنید بیننده‌های نازنین این طرف سرک عمومی طرف قرغه که رفته، این طرف سرک است و سمت چپ منطقه با مواصلت میورزه با وسیله اینی سرک منطقه سرای شمالی است. بیننده نازنین یک قریب غورځېدلی مخه ولیدونکو یا ولی جان اشاره کوي ټیک ټاک به در باندې جوړ کو. دغه موټروانان راننده چې څوک دي دوی څومره ابراز د خوشحالی کوي، چقدر ابراز خوشی میکنن. میخوایم که نظریاتی از یار امرای خود داشته باشیم و بیچاره اینا سعی کنین میرویشه بیچاره بنده را چی هم گرفته، گلم گرفته. خو خیر بار سره. سلام برادر. سلام برادر، خوب است؟ صحت خوب است؟ حلال رزق گټل عیناً عبادت ده. میگه کمایی کردن رزق حلال عیناً عبادت است. شما که میگین گلپرم شدین خیر بار صورت مصروفی چی بودین؟ مصروف موتر بودیم، شمشیلش کنده شد مصروف از بود. اسم شما برادر؟ اسمم خواص خان. خواص خان. با خواص خان. ماشاءالله چقدر نام مقبول. برادر شما باشنده از این منطقه هستین؟ از این منطقه هستیم، نوابات بادامباغ. نوابات بادامباغ میگن، کسی دکیپک میگه. دکیپک. اوکی. بسیار خوب است. برادر سابقی سرک خیلی کوچک بود. حالا شما راضی به نظر نمیرسین به خاطر که جور نشده تانوز؟ تا فعلا جور نشده، سرک جور شد راضی میشیم. خوش میشین؟ خوش میشیم. خانه مردم هم ویران شده، شما چطور؟ تا فعلا خب ایران نشده دیگه. خانه ما بالاتر است یکم، با مردم خوبتر میشه که جور شد سرک. کدام منطقه رای مواصلت میتامی سرک؟ ایست سرک دیگه اگه جور شد کوته سنگی مسیرش خوبش میشه. کمپانی چالوی قنبر طرف شار این طرفا خوب میشه. این طرف شار باز میره. این طرف شار میره. کوته پروانه ایست کوته سنگی میره. کوته سنگی و این طرف سرای شمالی. سرای شمالی. خب با مردم دیگه بسیار آسایش پیدا میکنه. با مردم بسیار سهولت پیدا میشه. خوب است که سرک جور شد. شما که به حیث یک راننده هستین، بینظمی شهر چقدر مثلا غیر قبول میدانید؟ یک 50% غیر قابل قبول میکنیم بینظمی شهر. بینظمی شهر 50% است. از دست کی بوده بینظمی شهر؟ بینظمی شهر از دست خود مردم است، کسایی که نمیتونه. یک پرسان عجیب، وقتی که سرک مثلا این پایه برق جابجا میشد، چرا شما مردم منطقه خواگاه بودین که اینجا سرک است؟ ممانعت نکردین که بابا داری پایه برق اینجا؟ دایی حکومت نقشه تغییر کرد. شاید در حکومت دیگه وسط گلدان بود، سرک تغییرات آمده، این نقشه تغییرات کرده. این نقشه سابق نبوده؟ سابق نقشه بوده، نقشه سابق بوده رو در وسط گلدان جور کردن. این خواهد وزارت، این پایه خواهد وزارت دفاع است به پانتون مارشال فهیم رفته ایست. از هر وزارتی که باشه منظوری می است که چرا در مابین سرک؟ در مابین سرک بود، سرک تصمیم نبود. سرک خیلی کوچک بود. کوچک بود. باز نیست مسیر سرک بود، تو سونشم جور کردن، نیستم گلدان است. در مورد ساخت و ساز نقشه های شهری و ساخت و ساز سرک ها دیگه از امارت اسلامی چی تقاضایی داریم؟ از امارت اسلامی این تقاضا رو داریم سرک ها خوب جور شود، سر جور شود که به مردم سهولت پیدا شود، به مردم خوب شود. دیگه تقاضایی نداریم، یک امنیت خوب است. اگر کارای درست نکنی اسلامی امارت باز در تاریختان نوشته میشه که صحیح باز حکومت صحیح نیست. اگر کارای خوب انجام بده، کارای خوب شود، بهترین حکومت از دیگه حکومت خوب است به مردم. به جنگ به مشکل مردم راحت میره، هر جای دوزی نیست، زندگی آرام است. اگه میخوای یک کار بار به مردم پیدا شود، بهترین حکومت است. تشکر. سلام. بخیر. بیننده های نازنین، طبق وعده خود رسیدیم به منطقه مایفر دوم. باور کنین که آدم خیلی خوش میشه. زه ډیر زیات خوشحاله شوم په دې ځای په جوړولو باندې. ډیر ښه دوه سرکونه ډبل په داسې منطقه کې. اگر که کورونه وران شوي دي خو نقشه پخوانۍ وه. دا اوس هم سکواټور لوډر او ورسره په څنګ کې ثقیله وسایط نوره چې د سرک په ساختو ساز کې کار کوي. دغه د لګیا دي کار کوي، چافیر دي. ښه لیدونکو، مایفر دوم به نو ولی جان کوشش وکړي چې د کمرې په مخ تاسو ته راواخلي او ستاسو تر درانه حضور یې در ورسوي. البته موږ تل هڅه وکړله چې دلته
مسؤل انجینر هم پیدا کو خو چون پرونه پورې واوره او باران سخته بارندګي وه د دې په وجه به ونه شو کولی چې مسؤل انجینر سره مصاحبه وکړو د دې سړک په هکله باندې. البته ځینې معلومات موږ په نورو خپرونو کې هم تاسو ته درکړي وو خو چون نوي جزئیات نوي معلومات دغه تقریبا اموارکاري چې ده 90 سلنه بشپړه شوې ده. فقط چې شی د جغل اندازي او بس ورسره په څنګ کې به قیر پې اچول کېږي او بس سړک به جوړېږي. د یادونې وړ یې بولم په داسې سخت او ستراتیژیکه ساحه کې چې ډېر تاو پیچ هم اخیستی دی، غر دی، سټنډر لښتي، د لیټینګ دپاره سیستم، د سړک په مابین کې ګلدان، د موټرو لپاره توقفګاه چې په موقت شکل به هلته ودرېږي، دا ټول په نظر کې نیول شوي دي. او ښاري نظم به انتهایي ډېر په همدې باندې رامنځته شي چې کمې موټرې چې به کوټې سنګي ته تللې د سره شمالي څخه مستقیم کولی شي کوټې سنګي خواته لاړ شي، له کوټې سنګي مستقیم سره شمالي خواته لاړ شي. په ځای د دې چې د ښار په مابین باندې لاړ شي او ښاري بې نظمي، رش او بیروبار رامنځته کړي، نو په دې وسیله باندې د دې سړک په وجه به هغه نهایي بیروبار راکم شي. لکه کاري صاحب سلام علیکم. جوړ په خیر، څنګه قدرمن وروره؟ ښه یې جوړې؟ صحت ښه دی؟ کراري ده؟ په څه شي لګیا یې یاره؟ دا ملګریم دی جاک کمر دا شه بسته کوي دا یا نه پرې دی ورانوي ورانوي بیرته جوړو نوم دې ګرانه وروره؟ سید مسعود. سید مسعود جان وروره څومره وخت کېږي په دې پروژه کې تاسو په کار ښکېلی؟ زه خو تازه راغلی یم، دا یو میاشت کېږي پروژه، نو انشاءالله خلاصېږي په دا 3 میاشتو کې 4 میاشتو کې. ښه کابلیانو ګوره ښه زیری په 3-4 میاشتو کې له خیره سره انشاءالله کار خو ډېر پوخ پرې روانه ده خلاصېږي. څومره خوشحاله یې د کار؟ ډېر خوشحاله یم، شکر ده، بیخي 100% خوشحاله یم. څومره خلک تاسو سره نور لګېدي په کار باندې؟ والا ډېر دي، نو کم یې نه دي. تقریبا په ریاست کې دلته خو تقریبا 80 نفره لګیا دي. ښه تقریبا په تعداد د 16 نفرو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. کورونه والا څه څوک سره جنګ جګړې نه کوي؟ کورونه هم ډېر وران کړي؟ نه ټول ښه خلک دي، پنجشیریان دي، ټول زموږ ورونه دي. نو خدای دې دوی ژوندي لري. امین. خو داسې کار هم نه په کار چې سړک کې کورونه جوړول. زه همیشه دا انتقاد کوم، زه وایم د سړک نه لرې واوسئ، د سیلاب د خوړ نه هغه ځای کې چې رود وي، رودخانۍ، سیند راځي، هغې نه لرې واوسئ. یو ورځ نه یو ورځ دا ورانیږي. دا خو نقشه د افغانستان ده، وایي جومات بیرانه که سړک آباده. سړک آباده چې شکه د موږ ملک باید آباده سي، جوړ سي، مخ په ترقي شي. مخ په ترقي سي. اوس هم شکر ده ډېر پرمختګ کې کړی ده یعنې افغانستان، خو دې نه بعد هم انشاءالله کېدی سي پرمختګ ډېر سي پکې. زموږ لیدونکو ته او هغه ځوانان چې بیکاره دي هغوی ته څونه ډاډ ورکولی شي د کار په هکله باندې؟ والا انشاءالله کار کېږي. د نوي کال د نوي پروژې د نوي کال پیلېدو کې به زه وایم چې ډېر کارونه شروع انشاءالله چې شته که امارات اسلامي که 2-3 کاله نور په افغانستان کې خو ډېره کارونه به جوړ سي، خلک د کارونه بیخي وتښتي داسې له سعودي، له دوبۍ، له کویټه به راځي، دلته به کارونه کوي، ټول به افغانستان ته بېرته راځي. 2-3 کاله نه ګوره، تر څو چې زه ژوندی یم زما په دې 10 سترګو مه ځئ، نور که زه نه وم بیا چارخوازۍ لاړ شئ انشاءالله. قدرمن چې خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ. ډېره مننه. خوږو لیدونکو خپله خپرونه رانغاړم. البته موږ په منځو مابین کې یو، پیاده لاره ډېره ده، کم داسې ځو او په موټر کې زموږ برنامه مخکې نشي تللی. په هر لحاظ د کمرمین هم نړۍ مننه کومه او زموږ د مرکچیانو نه هم نړۍ مننه کومه، د نورو دوستانو نه خپل کاري ټیم چې د موږ سره ملتیا کوله په دې خپرونې په جوړولو کې، او ډېره نړۍ مننه د خپلو خوږو لیدونکو نه کوم چې زموږ خپرونه د زړه په سترګو ګوري. ښه خوږو لیدونکو، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، در سره لایک، کمنټ، شیر او سبسکرایب کړئ. تر یو بلې خپرونې چې زه صاحب الله صافی ستاسې په درنه حضور کې حاضرېږم، تاسې په لویه بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست لاس په دعا شئ، د خپل هیواد د ترقۍ او آبادۍ لپاره دعاګانې وکړئ. تل خوشحاله آباد او سوکاله ژوند ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.